हर एक की अपनी चॉइस होती है। सरखार इस्लामाबाद पर G11 सेक्टर के د ज़नानो बाजार द कारोबारी और हुनरमंदो ज़नानो लपारा यो मुहिम मरकज़ गर्ज़ेदले दे। पदे बाजार के د ज़नानो खपल लासी जोड़ शवे जामे काली और दे सरा द कोरुनो सिंगारबलो दपारा सामानुनो हम मौजूद दी। दिन अलावा पदे मार्केट के द खुराक हम रंगारंग पखली मिलाबीगी चित्रेना रातलून के खलक ख خوندونه اخلي. د دې بازار مقصد د زنانو ته یو محفوظ او مناسب ځای ورکول دي چې هغوی کاروبار په ډاډه زړه مخ په وړاندې یوسي او په خپلو خپو باندې ودرېږي. په دې اړه یو زنانه هنرمنده صدارنګه وایي. आफिया अहमद नाम है मेरा। زما نوم عافیه احمد دی او وومن مارکیټ کې دا زما دکان دی. مونږه د سی ډي اے او چیمبر آف کامرس شکریہ ادا کوو. دلته مونږ ته یو بهترین موقع ملاو شوې ده خپلو سامانونو خلکو ته د رسولو. د دې بازار ته ټولو نه ډیره ښه خبره دا هم ده چې دلته زنانه د کسټمر زنانه سره ډیلینګ کوي. زه غواړم چې کمې زنانه په کورونو کې ناستې دي هغوی د هم د مارکیټ ته راشي او خپلو لاسونو باندې جوړ کړی شوی سامان دې ولس ته ورسوي او خپل کاروبار ته دې دوام ورکړي. हमारी तरह बिजनेस वुमन बन जाए। بازار کې کاروبار کوونکې وایي چې د دې ځای د برکته نه صرف خرڅ سیوا شوی دی بلکې ولس ته هم په دې اړه د هنرمندانو زنانو د کارونو پیژندګلو شوې ده. په دې اړه یو زنانه چې په دې بازار ته راغلې ده هغه صدارنګه وایي. मेरा नाम आयशा अजीज़ है। यहाँ मैं इस्लामाबाद से ही आई हूँ। زما نوم عایشه عزیز دی. زه د اسلام آباد نه راغلی یم. دې مارکیټ ته دا زما اول ځل وزټ دی. ما دلته وکتل چې ډیلینګ ډیر ښه دی او قیمتونه هم ډیر مناسب دي. د زنانو دپاره دا یو ډیر ښه پلیټ فارم دی. کمې زنانه چې د کورونو کې ناستې دي هغوی ته هم پکار دي چې د مارکیټ ته وزټ وکړي او کم هنر چې لري هغوی دې د ځان لپاره سټال بک کړي او خپل کاروبار دې مخ په وړاندې بوځي. इस मार्केट पे विजिट भी करें और अपना स्टॉल बुक करवाएं। आप मेरा पेज पे कर दी मैसेज कर दिया। که چېرې د حکومت له طرفه د زنانو لپاره داسې قسمه اقدامات کیږي او هغوی ته داسې موقع په لاس راولي نو تمه ده چې دا قدم به د زنانو د اقتصادي خپلواکي او د هیواد نوم روښانه کولو کې خپل مهم کردار ولوبوي. صدف ابرار، مشال ډیجیټل، اسلام آباد.